دې پروګرام ته یو داسې زلمی مېلمه مونږ راغوښتی دی چې هغه وایي مور راپسې شوې وه چې واده وکړه واده وکړه واده وکړه وایي واده مې وکړو زه نور تپوسونه مو هم د هغه نه وکړو نو راځي زما زلمی مېلمه زلمیا په خیر راغی خیر اوسئ جي ما وې وروره لږ اوزګارئ ولې څه کار دی دی او جي څه کار دی دی مې جي چې دا مچ رانه وشاړي دې مچ ته هم پته لګېدلې چې واده کړی دی نو هر وخت مې لکه د خواښې په غوږ کې بنګ بنګ ها نو واده دې کړی ها مبارکه شه پاک مولا دې هم په داسې بلا واړوه لکه زه چې پیاوړېدلې دا ولې ته خو ډېر ګیلمن غوندې وروره ګیلمن به نه یم بې تنخوا نوکر یم د خپلې خواښې او د خپلې ښځې جاړه نو دا واده دې ولې کولو دا جي بس مور مې راته ویې بس ایزیه زه به مړه شمه خو ستا په سر به سیره نه وینمه ما ورته وی مورې لږ صبر وکړه چې په دا خپلو خپو خو درېږو نو بیا مور درته څه وې نو مور راته څه وی وایي ستا دا کجې خپې ما ته معلومې دي هېڅکله مې په خپلو خپو نشي درېدی بس مې واده وکړه جاړه ما ښه بیا دې څه وکړو بس جي لکه بس د کالج د هلکانو بس جي په بس سټاپ ودرېدم خو مور مې دا پرمیش کړو وي زه بوډۍ یم او ښځه به هم ځان له په خپله ګوري وی چې به د څوارلسمې سپومې یو دا د سترګې او دا د زلفې ونه د چینار او ټیکې د اوربل په بس سټاپ باندې ودرېد بجي لکه د کالج د هلکانو په بس سټاپ ودرېدم او چینګم مې خولې ته وروشي او بجي هر چاته به مې هسې مسکې به کېدې مسکې به کېدم صاحب وایي چابي مې داسې تاوه دا د موټر چابیانې وې نه دي دا زما د زوړ سایکل چابیانې ما پیسې لکه د موټر شوشا ورکوله صاحب خپلې کړو نن سبا ټول خلک دا چل کوي سایکل هم رانه صاحب چاپټ کو خو شک مې جي په اوښي زمانه خدای به بل سایکل درکړي خو دا راته ووایه چې چا لیفټ درم کو که نه او جي چې ډېر لیفټونه هم په سر وخوړل که نه نو به جي خدای مهربانه شو مور له په منډه منډه راله مې مورې مبارک شئ ګور مې ته لوکته نو مور یې څه وې نو مور مې راته وی زیا وی وینګور دې رالوکته خو وی دا راته ووایه چې سپیا کې تپلی شي نو تا ورته څه وې ما ورته وی مورې داسې سپیا کې تپي چې انشاءالله تعالی وزیږي ورځ به تان دیوال سره سپیا کوي ښه ډولی دې وروړه غم مې کور ته راوړ دا ولې ته خو بیا جاړې نه
نو ته به فروټ مروټ کور ته وروړې خپلې ناوې له به وروړې او مور له به نه ورکې که نه ځکه به راته خبرې کوي جاړم په دې چې هماغه مور چې ماته تلوي ستا په سر مې څېره نه ده لیدلې مړه به شه ماته وایي رخصه بیجړ شاوې ښځې نه تاوېږي راتاوې نه تا له پکار دي چې د مور خیال ساتې چې چېرته فروټ مروټ وروړې نو مور ته هم صد کوه نو فروټ مې وروره پرون خبر ده پرون مې 1 کیلو امرود راوړل نیم کو مې خو ځان راوړل ها نو ښځې ته مې ویې ستا غاښونه مضبوط دي ته د امرود وخوره امور ته مې مور مې ستا سیم غاښونه نشته دا خو ځان خوله کې زیړه وراړه نو په هغې راته خبرې وکړي ما هغه خبرې راته وکړې خو ځان یې راته جاړه ما جنګ جګړه خو هم نه ده کړې نو بس هغې خپلو کې جنګ ولګه ووهله مې زه اچھا ته جوړ په رښتیا جوړې ما ته وګوره ته کورم وال خوړلي مړه تاسو ټول وایي خو غږ نه دا اسې اوس تېر نظر دړه خبره وکړه ښه بس ټول یو کشته کې سواره مسافر عالمزیب مجاهد او زمونږه مشر نظر محمد یقینا قدرمند مېلمانه وي د رینجر کینګ سایز فلټر دا دواړه تحفې ستاسو دپاره حاضرې دي تاسو خو زما سره خیال دواړه کور ته یوسئ زه خواښې نه وړم